په سر کې راته ووایي چې افغانستان ته راغلي وئ، څو ورځې مو تېرې کړې، احساسات مو څه دي؟ افغانستان ته له راتګ سره ډېر ښه احساس کوم. زیاترو لوبو کې مې کمنټري ترسره کړه. زیات ځایونه لکه قرغه، پغمان او د حشمت کور مې ولیده. په ټوله کې مې له دې لیدنو ښه تجربه لرله. کمنټري مې وکړله او دلته هوا هم زیاته ښکلې ده. ښه، د قوشتېپې ملي جام ترسره شو، دغه جام په اړه راته وغږېږئ چې دغه جام دغه لیګ څه ډول یو لیګ و؟ هو، د قوشتېپې لیګ یوه اړتیا وه او زیاتو له 19 کلنو کم عمره لرونکو او نورو کرکټ لوبغاړو ته د لوبېدو موقع په لاس ورغله او هغو لوبغاړو ته چې نړیوال جام ته به درومي هم ښه و. نو په ټوله کې دا د ځوانانو لپاره یوه غوره تجربه وه. موږ ویلی شو چې د ملي ټیم غړو او نورو لپاره څه د ټیم په کچه او څه هم په فردي لحاظ د لا پرمختګ لپاره ګټوره تجربه وه. له افغانستان یا له افغان لوبډلې سره مو د مینې راز په څه کې دی؟ که دا راته ووایې. مطلب دا چې دا لوبغاړي له کومه ځایه راځي او د دوی هوډ څه دی، څومره ستونزې یې ګاللي او د دوی رښتینولي څومره عالي ده. دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان د کرکټ د راټوکېدو له کیسې غوټه دي. دا کیسې ماته هم زیاتې په زړه پورې دي. د کرکټ دا مثبت انځور راته زړه راښکونکی دی او همدغو لاملونو نړۍ هم دې ته متوجه کړې ده چې څرنګه افغان کرکټ وکولی شول د کرکټ نړیوالې شورا سره خپلې اړیکې وساتلی شي او په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ د راټوکېدو تر شا یو په زړه پورې کیسه پرته ده. د کرکټ لوبغاړو او له خپلو هیوادوالو سره د دوی تعامل ماته مینه راکوي او د دوی او د کرکټ د مینوالو ترمنځ یوه ځانګړې اړیکه شته چې په نړۍ کې تصور هم نه کیږي. وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې بیا ځل به افغانستان ته راځئ او که نه؟ بالکل، بیا به هم افغانستان ته راځم. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره